بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسو د روغتیا په هیله د تیرو درسونو په دوام موږ نن د 11 ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوست تشریح کوو چې د دې لوست عنوان دی د معلولونو خواص، د معلولونو کوالیګاتیف خاصیت. موږ په دې پوهیږو چې معلولونه ډېر خاصیتونه لري چې ځینې د حل کوونکي او ځینې د حل کیدونکو مادې پورې اړه لري. خو بیا ځینې خاصیتونه دي چې د دوی د ذراتو د حرکت پورې اړه لري چې د کوالیګاتیف خاصیتونو په نامه یادیږي. په کوالیګاتیف خاصیت کې چې کوم موضوعات شامل کیږي، یو دیفوژن دی، بړاس دی، د جوش ټکی دی، د انجماد ټکی دی، د ایشیدو ټکی دی. دا ټول د کوالیګاتیف خاصیتونو پورې مربوط کیږي. نن موږ د دیفوژن یا خپریدنه تاسو ته تشریح کوو چې دا د کوالیګاتیف خاصیتونو د جملې څخه دی. که چیرې موږ دیفوژن تعریف کو، دیفوژن څنګه تعریف کو؟ دیفوژن وایي چې عبارت له هغه خواصو دی چې د مادې په محلول کې د موادو هغه کوچنۍ ذرې د حرکتو ترمنځ چې کوم تبادله کیږي یا کوم د حرکت چې د ذراتو منځ کې سبب ګرځي تر څو غلیظ محلول رقیق محلول ته لاړ شي یا رقیق غلیظ ته. دغه یوه پروسه چې ترسره کیږي دې ته دیفوژن وایي. یعنی په خلاص ډول دیفوژن خپریدنه، یعنی که چیرې موږ یو کوچنۍ ذره په یو محلول کې واچوو دا تر څو هغه تعادل حالت ته راشي نو کوشش کوي چې رقیق محلول ته حرکت وکړي. د مثال په ډول که چیرې مثلا موږ دغه یو ظرف په نظر کې ونیسو، دلته د مالیکولونو تعداد ډیر وي، تاسې فکر وکړئ چې دغه هر ټکی یو مالیکول دی، یعنی دلته د مالیکولونو تعداد ډیر دی او دلته د مالیکولونو تعداد کم دی. په کوالیګاتیف خاصیتونو کې چې دیفوژن یوه برخه ده یا خپریدنه، دلته دغه غلظت ډیر دی نو کوشش کوي چې رقیق محیط ته لاړ شي. تر هغه وخته پورې دغه مالیکولونه دې طرف ته ځي تر څو دواړه په تعادل حالت کې راشي، یعنی په ټوله ساحه کې د دوی ذرات په مساویانه توګه ځای په ځای شوي. د مثال په ډول کې چیرې موږ یو بیکر کې اوبو لرو، بیکر د اوبو ډک کو. په دې بیکر کې موږ یو کرسټال د پوتاشیم پرمنګنیت واچوو یا بوره یا د هر ماده چې رنګیږي که نه. کله چې دغه یو کرسټال دلته واچوو نو دلته په اوبو کې تر هغه وخته دی د دې ذرات کوچني ذرات حرکت کوي تر څو په دغه ټوله ساحه د بیکر کې ځای پر ځای شي، یعنی دلته هم یو تعادل حالت کې راشي، کوم محیط رقیق او غلیظ نه وي. دغه عمل زه غواړم تاسو ته په عملي توګه چې زه په بیکر کې اوبه اچوم او پوتاشیم پرمنګنیت پکې اضافه کوم او غواړم دغه د دیفوژن یا خپریدنې عنوان موضوع تاسو ته په عملي توګه وښیم. د دیفوژن یا په خپل سر خپریدنه زه غواړم په عملي توګه تاسو ته کار وکړم. د دې تجربې لپاره موږ ته چې کوم مواد پکار دي، د مواد اخیستلو قاشوغه ده، بیکر، اوبه او پوتاشیم پرمنګنیت ضرورت دي. د دې تجربې کړنلاره داسې ده چې موږ لومړی د مواد اخیستلو قاشغې په واسطه لږ اندازه د پوتاشیم پرمنګنیت کوچنۍ ذرات اخلو، یعنې څو کرسټله د پوتاشیم پرمنګنیت اخلو، په اوبو کې اچوو،
کله چې په اوبو کې اچوو نو دلته په خپل سر خپریدنه یا دیفوژن عملیه ترسره کیږي. دغه بیکر که موږ همداسې پرېږدو تر هغه وخته پورې دغه محلول د منحله مادې یا پوتاشیم پرمنګنیت ذرات حرکت کوي تر څو چې دغه په ټوله ساحه کې د دوی ذراتو موقعیت یعنې یوسان نه وي شوی. یعنې د ټول محلول غلظت باید برابر شي، په تعادل حالت کې شي. اوس تاسې وینئ چې حرکت کوي او اوبه رنګه شوې او یو مقدار چې پوتاشیم پرمنګنیت ذرات غټ و رسوب یې کړی هغه سلو په کوچني ذراتو باندې بدلیږي. هغه کوچني ذرات بیا حل کیږي په اوبو کې او مکمل محلول جوړوي چې دغه پروسې ته چې په خپل سر د منحله مادې ذرات تجزیه کیږي، محلول جوړوي، پخش کیږي، دې عملیې ته دیفوژن یا خپریدنه وایي. په خلاص ډول به زه دیفوژن تاسو ته بیا تشریح کړم. دیفوژن د کولیګاتیف خاصیتونو د جملې څخه دی چې کولیګاتیف خاصیتونه موږ تشریح کړل چې یو دیفوژن دی، د ازموس عملیه ده، ازموتیک فشار دی، د باډاس ټکی دی یا د بخار د ایشیدو او د انجماد ټکی دا د محلولونو کولیګاتیف محلول خاصیتو پورې مربوط کیږي. او د دې خاصیتو د جملې څخه موږ دیفوژن غواړو تشریح کړو. دیفوژن داسې تعریفولی شو چې د محلل د حل کیدونکې مادې غلظت په خپل سر سره مساوي کیدل چې د منحله مادې د ذراتو د حرکت په واسطه منځته راځي، دې ته دیفوژن یا په خپل سر حرکت چې منځته راځي یعنې مساوي کیږي، دې ته دیفوژن وایي. یعنې دیفوژن تعریفوم بیا د محلل او حل کیدونکې مادې غلظت په خپل سر مساوي کېدو ته چې د دې پروسې هغه عامل د ذراتو حرکت دی، دیفوژن ته منځته راځي، یعنې په خپل سر خپریدنه. په شکل کې مو تاسو ته تشریح کړل چې که چیرې موږ دې طرف د شکل د مالیکولونو تعداد زیات وي او دې طرف د مالیکولونو تعداد کم وي، نو د ډیرو مالیکولونو څخه مالیکولونه حرکت کوي دغه کم مالیکولونو طرف. تر هغه دغه مالیکولونه دایم په حرکت کې دي، خو دغه حرکت چې تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو دواړه طرف یعنې په ټولو ساحاتو کې د مالیکولونو تعداد برابر شي. او په عملي توګه ما تاسو ته وښودل چې د دیفوژن عملیه موږ ترسره کړه. اوبه په بیکر کې وي او موږ د پوتاشیم پرمنګنیت ذرات واچول. تاسو ولیدل چې اوبه یې رنګه کړې، تر اوسه دا موږ نه دي ښورولي. د پوتاشیم پرمنګنیت ذرات کوچني کیږي په اوبو کې او انتشار کوي په ټولو ساحاتو کې، دا په مساوي توګه تقسیمیږي. یعنې دغه عملیه چې موږ اجرا کړه دغه عملیې ته څه وایي؟ دیفوژن یا خپریدنه، انتشار. د دیفوژن عملیه موږ په عملي توګه ترسره کړه. په بیکر کې مو اوبه واچولې، وروسته هم د پوتاشیم پرمنګنیت لږ مقدار اضافه کړه چې پوتاشیم پرمنګنیت منحله ماده شوه او اوبه محلل شوې. نو دلته پوتاشیم پرمنګنیت موږ کله چې په بیکر کې واچوو نو هغه په انتشار شروع وکړه، یعنې پخش شو په ټولو ساحاتو کې. نو یو مقدار یې دلته رسوب کړی، که چیرې دغه اوبه چې مالیکولونو حرکت زیات دی د دواړو ترمنځ، یعنې پوتاشیم پرمنګنیت ذرات هم حرکت کوي او اوبه مالیکولونه هم حرکت کوي. د دغه حرکت د دې سبب شو چې دغه پوتاشیم پرمنګنیت په ټول بیکر کې نشر شي او دغه عملیې ته دیفوژن یا خپریدنه یا انتشار ویلی شو. د تاسې د ښه زده کړې لپاره د دیفوژن عملیه تاسې کولی شئ په نورو موادو کې هم، په کور کې هم تاسې دا تجربه کولی شئ. د قلم رنګ په یوه ګیلاس کې چې اوبه واچولي واچوئ او دغه دیفوژن عملیه تاسې خپله هم په عملي توګه ترسره کړئ. دا ستاسې کورنۍ دنده. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.